سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبره کومه د کارپل ټنل سنډروم په حواله. دا څه شی دی، د دې وجوهات څه دي، د علامات څه او بیا موږ علاج یې څنګه کولی شو. کارپل ټنل سنډروم اصل کې دا یو بیماري ده چې دې سره د لاس دا درې ګوتې چې دي هغه اوده کېږي. دا نه صرف اوده کېږي خو کمزوري هم شي او دې سره چې دی غني غني یا ستنې ستنې هم کېږي. دا درې ګوتې کمې دي، یوه کټه ګوته ده، دویمه پسې مسواکۍ ګوته ده، درېیمه دا اوږده ګوته، د منځنۍ ګوته چې ورته وایي، څلورم ته رینګ فنګر یا د ګوتۍ ګوته ورته هم ویلی کېږي. نو دا درې ګوتې او دا نیمه دا بله ګوته دا اوده کېږي او کمزوري شي، او نه صرف چې دا اوده کېږي خو دې سره څنګه چې ما ووینو دا غني غني یا دا ستنې ستنې ټینګلینګ سنسیشن ورسره هم کېږي. نو د دې وجوهات څه دي؟ د دې اصل کې وجه دا چې دلته زمونږ یو رګ راځي د بره نه، هغې ته میډین نرو وایي او هغه دلته په دې ټنل کې پاس کېږي. څنګه چې ما ووایي کارپل ټنل سنډروم دلته کې د لاس د منګول په دې ځای کې چې زمونږ واړه واړه نه هډوکي او هغه هډوکو په منځ کې دا نرو چې دی پاس کېږي، له پاسه په دې باندې یو شیټ جوړېږي، هغه شیټ د وجې نه یو ټنل جوړ شي، سورنګ جوړ شي او په دغې سورنګ کې چې دی دا نرو ځي. نو که په څه وجه دا نرو باندې پرشر راشي، زور راشي، نو په دې کې بیا دا ګوتې چې دي دا متاثره کېږي، ځکه چې دې ګوتو ته د نرو سپلای ده. دوه نور نرز هم دي، اعصاب هم دي، هغه یو چې دی النر نرو ورته وایي، هغه د کچې ګوتې ته سپلای کوي، او دا ریډیل نرو چې دی هغه د کټې ګوتې د شاته او دې ځایونو ته سپلای کوي. خو دا دواړه دغې ټنل نه بهر ځي نو دا نه افیکټ کېږي. خو کو کله ستاسو ټول لاس اوده کېږي نو بیا د کارپل ټنل سنډروم دا نه، بیا بره دا نور نرز چې دي نو هغه افیکټ شوي. خو عموما دا چې دا بیماری چې په ښځو کې زیاته یې، ځکه چې د ښځو یو دغه د هډوکي چې هغه لوکوټې واړی د سړو په نسبت باندې، نو هغو باندې چې کله غوښه زیاته شي نو دغه چې دی دغه نرو پرشرایز کېږي. عموما په میډیکل کې دې ته 3F وایي، لکه یو ایج 40 40 نه بره شي، بل فیټي چې وزن یې زیاتي، او دریم چې دی فیمیل. نو دا په دې ښځو کې سړو په نسبت زیاتي. د دې سره کېږي دا اکثر د دې وجې هم دی چې اکثر زنانه چې نو هغه چې کار کوي نو د لاس یې داسې راکونټي شوی، نو کله چې د لاس راکونټي مختلف کارونه کوي په کور کې، کچن کې، نو دا لاس چې ډېر ساعت کونټي ساتي نو دغه باندې په دغه ټنل باندې دا پرشر ځي، زور پې ځي، دغې سره زیات کېږي. یا چې عموما سهار راپاسي زنانه نو هغو ته دا تکلیف کېږي چې لاس یې کوږ پروت یا دغه زور پې راغلی، نو هغه د وجې نه سهار چې راپاسي نو بیا دا لاس د سړقۍ راړقۍ او دا کوشش کوي چې یاره دا سنسیشن چې دی یا دا اوده کېدل چې دی دا ختم شي. اوس د دې څنګه چې ما خبره وکړه یو خو دغه درې خبرې دې نه علاوه نور دغه چې کوم دي د دې وجه چې کم کېدی شي، وجوهات چې کم دي، نو په هغه کې یو وجه خو دا هم د څنګه چې که څوک راولویږي دا لاس دلته کې فریکچر شي نو د هغې وجه نه کېدی شي، یا ډسلوکیشن وشي، دا جوړ باندې دا خپل ځای نه وخوځي نو هغه نرو پرشر پرې راشي، په هغه باندې زور راشي، دغه کېدی شي. د دې نه علاوه نورې بیماریانې خصوصا چې هغه نرو افیکټ کوي، نو په هغې کې یو د شوګر بیماري ده چې د هغه د وجې نه دا نرو سنسیشن دغه شي، دا اریټیشن زیات شي او دې ته دا تکلیف محسوسیږي. د دې سره سره لکه د غور د بیمارۍ د وجې نه کېدی شي، او عموما څه میډیسن داسې دي لکه د برسټ کینسر دپاره چې څه دوایانې خوړی کېږي د هغې سره کېدی شي. نور رومټاید ارترایټس یو بیماري، جوړونو دردونه چې ورته وایي د هغې سره کېدی شي، او یا چې داسې ریپیټیټیو ورک کوي لکه خصوصا هغه خلک زنانه چې لکه هغه دغه کوي، داسې کار کوي چې هغه په هغې کې بار بار دا لاس چې دی دا ډېر ساعت دغه یې دا داسې کونټي نیولی شوی، نو په دې دغه باندې زور راځي. دا ټول لکه د دې وجوهات کېدی شي. بیا دغه چې کوم دی دا مونږ که وګورو نو لکه دا ټول علامات د دې صرف او صرف همدغه راځي، لکه دغه درې زیات علامات دا د وخت سره سره بیا زیاتېږي. په دې کې داسې چلو شي چې لکه عموما په عمومي حالاتو کې چې کله دا وزن زیات شي، دلته غوښه زیاته شي، هغه پرشرایز شي، دننه اوډیما جوړېږي او اوبه جوړېږي، نو هغه چې دی هغه پرشرایز کوي، دغه ځای له زور ورکوي، نو د هغې وجې نه کېږي. نو یو خو کوشش دا پکار دی چې لکه د خپلې کوم بیمارۍ د هغې علاج وشي، دویم د وزن د کنټرول کولو د ډېر زیات ضروري دي چې دغه بیا چې کله تاسو ته دا دغه مستقل شي او تاسو پوهېږئ چې یاره دلته دا ټینشن زیات شو او زمونږ د ګوتې چې دا په مخ اوده کېږي زیات،
نو د ټول نه مخکې خو پکار ده چې لکه تاسو فزیوتراپیست له لاړ شئ او هغه تاسو ته دغه د اکسرسایز صحیح وخت تاسو د هغې اکسرسایز کوئ چې د دغې دا پرشر چې دی د ټنل دا پرشر چې دی دا کم شي او ستاسو لاس ټیک شي. د دې نه علاوه چې بیا دی که فرض که د هغې سره هم ونه شي نو بیا داسې دا کوي چې لکه ځینې ډاکټران کم چې پوهوي په دې ټنل کې په یو خاص ځای کې دا یو سټیراید انجکشن لګوي د هغې سره هم د نرو دغه چې دی د انفلامیشن یا د پړسوب چې کوم دی هغه ډېره حده پورې کم شي او دا لاس چې دی دغه نه خلاص شي دا ګوتې اوده کېدل چې هغه ښه شي. که فرض کې دغه هم نه نو بیا که دغه دې ته ګورئ که لوېدلی څوک نو هغه پکار ده چې ایکس ری وکړي. په ایکس ری کې دا پته ولګي چې یاره دا هډوکی چې دی مات دی که خوځېدلی دی نو په هغې حساب بیا علاج وشي. بیا د دې نه علاوه یو بل ټسټ وله هم کوي ای ام جي ورته وایي الکترومایوګرافي ورته وایي. په هغې کې یو نری ستن په دې کم چې دی مسل ځي هغې ته ننه باسي او دا ګوري چې یاره دی دا دغه شته دی که نشته سنسیشن یې څومره دی او څومره کم شوی دی. د دې سره که موږ ګورو نو لکه عموما دا درې ګوتې ورسره کمزورې هم شي خو دا ځای نه دی دا پړسېدلی ځای چې دی د دې مسل ویسټینګ ورته وایي او دا مسل چې لکه دا کمزوري شي دا پړسېدلی ځای کینی. نو که فرض کړه دا پړسېدلی ځای ناست دي او دا درې ګوتې چې ستاسو اوده کېږي نو بیا خو تقریبا 100% چې دی دا هم دغه کارپل ټنل سنډروم دی او اکثر دا چې نو بیا چې لوېدلی نه یا بل څه داسې مثلا نه چې یو لاس دی نو عموما دا بیا په دوانو لاسو کې کېږي. نو یو خو لکه ما د فزیوتراپي خبره وکړه بل بیا د سټیراید انجکشن لګوي خو دا خبره به یاده ساتئ چې دا هر ډاکټر نشي لګولی د دې خپل ډاکټران ځکه چې دا په یو خاص ځای کې لګول غواړي او چې هغه ځای کې ونه لګي نو نقصان دا کولی شي. د دې نه علاوه که بیا بالکل نه کېږي نو بیا دا چې لکه دیو اپریشن هم کوي خو هغه اپریشن چې دی اخري سر دی سرجري نو هغه کارپل ټنل چې دی نو هغه لوکوټې آزاد کړي او دغه نرو چې دی دغه ته را بهر کړي. نو که چاته دغه په شروع کې دغه تکلیف محسوسیږي خصوصا زنانو ته زیات د 40 کالو د عمر نه چې وزن هم زیات نو هغو ته دا تکلیف زیات نو پکار ده چې لکه دیو دا لاس دا تاوهل چې دی یا کونټې کول چې دی چې دغه کار د کم نه کم کوي او لاس چې دی د خپله منګول او دا مړوند چې دی دا نیغ ساتي نو څومره چې دا نیغ ساتي نو دومره په هغې پرشر نه راځي څومره چې دا کږوي نو دومره په هغې پرشر راځي. که فرض کې بیا هم څه مجبوري نو پکار ده چې لږ ریسټ وله ورکوي آرام وله ورکوي د هغې نه پس بیا د لاس راکونټي کوي. که دغه نه نو دا تکلیف به ورته ورو زیاتېږي او بیا خبره دې حد له لاړه شي چې لکه د دې سره ډېر زیات درد شروع شي. اول خو څنګه چې ما خبره وکړه چې اوده کېږي او دغه کمزوري ورته محسوسېږي د هغې نه پس چې دی دې کې دا ستنې یا ازغې کېږي سکونډلی کېږي او د هغې نه پس بیا دا مستقل چې د درد شروع کړي. نو پکار ده چې کومې زنانه کور کار کوي چې دې ته توجه وکړي یا که فرض که بیا هم نه کېږي څه وجې نه دا دغه سټیج لږ اډوانس شوی نو پکار ده چې فزیوتراپیست ته لاړ شي هغه ورته اکسرسایزز وښیي او د دې دپاره که د انټي انفلامېټري یا داسې ګولۍ ورته ښیي او خوري نو هغه هم کار کوي. خو دا په هر یو مریض کې د دې جدا تشخیص پکاري ځکه چې د دې وجې جدا کېدی شي بل ها وجې کېدی شي. نو پکار ده چې تاسو په وخت باندې ډاکټر ووینئ او د دې خپل لاس د دغه نه بېغمه نه شئ ځکه چې که دا یو ورځ اوده کېږي او 3 ورځې سمي بیا 2 ورځې اوده کېږي او 4 ورځې سمي نو دا ورو زیاتېږي. نو پکار ده چې په وخت د دې غم وشي. د نورو مهمې ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان.